دوی تا کتاب دا بل مخ ته دا پښتنو سره سره توخې د قوم په اړه کوم معلومات راټول کړي چې توخې څوک ده؟ توخې د غلجۍ له مشهورو قبیلو څخه ده. شبدیر اکثریت او مرکز یې د زابل په حصه د افغانستان ده. داسې پوښتنه پیدا شي دا توخې نوم څنګه ورکړ؟ داسې معلومات لري؟ توخې چې ده دا نومونه دي پخوا نور قسم څه تغییر به راغلی وي په نومو کې، دا ټول اریایي نومونه دي. دغو کې بیا یو څه اصلاحات که بیا په مرور د زمان راغلي وي، هغه کې په ډېرو قومو په نومونه راغلي، لکه اوس وردیکا وروسته د وردک په نامه. قیاس د تاریخو هم دغه ده. اپاریتي بیا قیاس د اپریدي ده. نو دا چې په دا نومو کې خامخا تغیر راځي، بیا په خصوصا د افغان په حصه کې د عربو او د ایران لخوا ډېر تغیرات راغلي دي، ځکه چې هغه اسلامي لښکرې راغلي. بیا دا خلک چې ځینې خلک غیر اسلامي و، دا مسلم شو، بیا ډېر تر تاثیر لاندې شو. په دغو کې په نومونو کې لا تغیر راغی. نو راځو موږ توخې ته. په توخې مهمې نیسي چې توخې دوه ښځې دي. یو یې کم نورزی ده چې په لوی نورزي قوم ګډ شوی ده. په هغه وخت کې چې د خلجیانو تباهي راغله د نادر افشار لخوا او شاهي خاندان ختم شو او قومونه وپاشل شو سره په کندهار کې په 1838 میلادي کې. شاه حسین یې بندي یووړ مازندران ته، هلته یې ځار واخیست. نوره کورنۍ یې ورضایع کړه، قومونه یې ټک یوړل. څوک یې په بله خوا ناصر یې څوک نوري یوړ، سیدال خان لوی ړانده کړو، کابل ته یې. د ده دوه ښځې دي. نو په لوی نورزي باندې دا نورزی هم ګډ شوی ده، او نورزی معلوم ده د غلجیو له پښو څخه و، په دراني ګوند کې ګډ شو. دلته سر مر نه و معلوم، خلک ټول بې سره شوي وو د مکروب. نو مورخین مو استفاده ځینې کوله، یا سیاسي خلکو له دغه چې ګډ وي. دویمه ښځه د ده یو زوی لودین ده، دا وشلي ده. لودین په نیاجي کې په لودي کې راځي، خو ده په زوی نیولی ده، یعنې څه یې ورسره کوه. یو کې شاڼی ده، دا هم وشلي ده. ځینې یې له کاشانه راغلي، ځینې یې له بل شي راغلي، دا هم لودیان دي. اوس راځو پیروزی چې ده مشهور شاخ د دې بیا دا شاخونه دي: اشوزی، سیدخیل، عراقی، سوریزی. چې شمولي شاخونه دا چې مهم مشوزی یا متخان خیل، انیزی، علی شیرزی. نور واړه بېخود وي دغه یا مهم: جلالزی، پیروز خیل، بوران خیل، داود خیل، بالول خیل، سیازی، تاجو خیل، تالو خیل. بل بیا محمدزی ده چې مهم شاخونه یې: باکورزی، باتوزی، جمند. په جمند کې بسوخیل، پوپلخیل، یونس راځي. په یونس کې بیا راځي میرانزی، موسازی، محمدزی، نتوزی، رستم خیل، یونس خیل، مخدود خیل. مخدود خیل بیا دوه پښې ده چې مهم یې موږ لیکلي دي: پاشت خیل، اکازی. د مسازي بیا دغه د برهان خیل، خویداد خیل، نظر خیل. نور خو دغسې ډېر دي. نو اوس وړې پښې بیخي ډېرې وي.
دغه یې هغه مهم